بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ مزمل قرآن پاک د سورتونو د ترتیب لحاظ سره درې آیام نه او مکی سورت د نازل شوه په د سورہ قلم نه او په نزول کې دریم نمبر دی. دې کې الله ترغیب ورکړي قرآن طرف ته، ترغیب د قرآن طرف ته او د قرآن لستو طرف ته تیزی ده چې د شپې او د ورځې لولا په تهجد کې لولا او څوک چې کتاب نه مخړی ناغی تیار او تخویف ته. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل، اے پجامے کی ځان غاړون کیا. او دا وی محبوب تا په هغه کیفیت سره आवाज ورکول چې کوم کې محبوب وي. نبی رسول الله والسلام چې کله وحی ورته وشو نا غیرال البیبی ته زملونی زملونی دسرونی دسرونی اټول بدن د الله د حبیب رپیدو ایمان سره کمبل تاو کوي ساړه او تو پراغلی وا د وحی د عبادت د وجنه الله ورته په هغه حال کې خطاب ور کوي کم حال کې چې محبوب دی. یا ایها المزمل، اے پکپڑے او جامے کې ځان غاړون کیا. قم الليل، را پورته کېږه د شپې او قران لوله تهجد کوا. الا قليلا، مگر لغنت خوب کوا. اوس دا قلیل د دې استثناء او چې ټولش په عبادت کې مشغولیا خلوګه غنتی سه خیر دې آرام کوا. نو دا قلیل مبهمو نو دا غي تشریح ذکر کړي. نصفه یعنی نیمه صد د شپې او درېګا او نیمه آرام کوا. او انقص منه قليلا، یا کم کد دینی من سلغنتی نو درې مې سو درېګا او دوی سی آرام کوا. او زد علیه، یا زیات ک په دینی می باندې نو دوی سی او درېګا او یو آرام کوا. ورتل القرآن ترتیلا، او لولا قرآن پاک رام رام سرا. او ترتیل هغه شری کې تجوید داغی د حروف د ادا لحاظم وی، د معنا لحاظم وی، د رحمت د آیات سره دعا غواړي او د عذاب د آیات سره پناهي غواړي. ان سنلقي عليك قولا ثقيلا، بیشک در کو مونږ ته حبیب قولا ثقيلا، اغوینا قران درن بوجوالا. ډیر لوی شان والا قران دی او ډیر درن بوجوالا. الله قران ته قول ثقيل وی، ذکر د دې ذکر په دې عمل او د دې موافق جون دا درون نه مگر چلے چاته آسان کی. ان ناشئه الليل، بیشکرا پورته کې دل د شپې هيا شد وطن. دا دې سګوري قران شریف. ان ناشئه الليل، بیشکرا پورته کې دل د شپې. عجیب طالبان دین وسوي کې ولا څوک پس کې لګیا دی څوک سکی دی. وطن کی دو قراتونه دي. مشهور قرات دار فتحه د واو دا او سکون د توا ده په معنا د ضربن. وطن ضربن نو د دې معنا دا په مالکول نو معنا دا شو. ان ناشئه الليل، بیشکا دارا پورته کې دل د شپې هي اشد وطئن، دا ډېر مضبوطی وطئن په مال کولو د نفس کې. د نفس خواہشات په مال شي او هغه خواہشات دباو شي او د نفس هغه سرکشي ختم شي. ګوره د شپې تهجد فائدې ذکر کړي. هي اشد وطئن، دا د شپې را پورته کې دل تهجد تا ډېر مضبوطی وطئن د نفس په قابو کې، د نفس په مال کولو کې هغه خواہشات په دباو شي. او یو قرت پدې کې د وتوا ان په وزن د کتابون باندې نو دا د موافقت نه د موافقت سوی. د شپې را پورته کې دل یا شد وطئن، دا ډېر مضبوط دی په موافقت د زړه کې. پدې خله چې سوي کنه نو زړه ورته بالکل او غوونه ورته اوریدول اوسګار دي، شور مو نشته. استاو الله او مالک خبره. واقوى مخيلا، او ډېر مضبوط دی په وینا کې. ان لک بیشک تعالی پار اے حبیب فی النهار فرض کی
سبحن طویلا شغل لوگد او سبح نسل کی تلو راتلو توی یعنی د دعوت کار دے د دین کار دے خلق الدین بیانے نو درزی دور عبادت تو گارے گے نو د شپې راسي وګدو ودریدل الله تکوا واذکر اسم ربک اور آیات کنم نخپل رب امام قرطبی د واذکر اسم ربک معنا دا کړي چې غواړه الله نه په وسیله د اسماء الحسنا واذکر اسم ربک رو بل الله پاغ اسماء الحسنا آیات کنم نخپل رب وتبتل الیه تبتیلا او جدا شد الله ته تبتیلا په جدا کې دو سرا یعنی د الله خالص عبادت کا او هیڅ قسم شرک او شریک ور سره جوړ نکي رب المشرق والمغرب رب د مشرق او د مغرب دے لا الہ الا هو نشته بل عبادت مستحق مگر د الله فاتخذه وکیلا نوین سزموار واصبر او صبر علی ما پاس یقولون چدا کافر وای واهجرهم هجرا جمیلا او پریگ د دوی په پری خودو خیست او سراب واهجرهم هجرا جمیلا او پریگ د دوی په پری خودو خیست او وذرنی او پریگ دما والمکذبین او دا دروغجن چې قران او تا ته حبیب دروغ نسبت کوي وللنعمت شخاوندان د نعمتونو ني ومهلهم قليلا مهلت ورکدوی تلغنتی ان لدینا انکالن بیشک زمون سر زنجیرون نی وجحیمن او جهنم نے وطعامن داس طعام نے ذا غصتن چن خطن کے دے پمرائی کی بنخلی وعذابن علیما عذاب دردناک یوم پکم رزبان ترجف الارض چوب خوزیگی زمکا والجبال غرنا یو سخت زلزل براشی وکانت الجبال او شبدا غرنا کثیبا مہیلا کثیبا دیرید شگو مہیلا بیدن کی بعضی دا سی شوی چیو برسرن خلی نبس بیگیو بیگ شبدا غرنا کثیبا دیرید شگو مہیلا نرمی او بیدن کی چلا سی بہیگی با بعض شکلا سی چخپا پی کی دی قدم پی جماوی گینا انا ارسلنا الیکم رسولا بے شکر علی گلے منتاوست رسولا پیغمبر شاہدن علیکم گواہ پتاسو بیان کون کے تاسو تد دین کما ارسلنا الی فرعون رسولا لکسنگ چی میرا لے گلے و فرعون تا رسولا پیغمبر فعصوا فرعون الرسول نافرمانی کړو فرعون د رسول الله نا فاخذناه اخذا وبلا ننيول ومن پنيول لو يسرا او سخت سرا فكيف تتقون نسرانګ به بچی تاسو ان کفرتم کچره کفر مو کو یومن پاورس کی یجعل الولدان شیبا د یجعلو دا ضمیر یا هو الله تراجی دے یا دے رس تراجی دے او بغرزی الله الولدان ما شومان شیبا ما شومان بوډاګان او بغرزی دا غورز ما شومان لره بوډاګان دے hebat د وجنا نو د یجعلو ضمیر یا هو الله تراجی دے او بغرزی الله الولدان ما شومان لره شیبن بوډاګان یا او بغرزی د غورز پخپل ډیر hebat سرا معشومان بوډاګان د ډیر hebat د وجنا معشومان به بوډاګان شي لکه ورا چا باندې ډیر مصیبت راشي لا وډو کې له سره ګیره سپینه شو مصیبتونو سره السماء منفطر به او اسمان با چاودن کې ویراتوی دن کې وای پدې کې پدغرس کې کان وعده مفعولا او دواد د الله کړي شوی ان هذه بشکدا صورت او دا مذکور بیان چو شو تذکرتن نانسیت و عبرت دے فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا دا چا چې خوشي نو دی نسی خپل رب تعالی رد نزدېکت ان ربک بشک ربستا يعلم فوهی انک چ بشکت تقوم تو درېږي ادنا من ثلث الليل
نزدې دو حصو د شپینا ادنا نزدې من ثلثي الليل د دو حصو د شپینا و نصفه یعنی مېسه د شپې درې و ثلثه یا درې مېسا و طائفه من الذين معك او یو ډل را کسان چې تا سره یې مولار دي ځکه ابتدا کې دا تهجد په نبی رسول الله او په امت ټول باندې فرض والله يقدر الليل والنهار الله انداز کول شش پاورز او تاسو پورا انداز د نیمه او د درېمه او د دوی سونه شی لګوله علم الله تفتوا الن تحسوه چې بشک شاندار دا چې هرگز تاسو د دې پوره حساب بو نکړې شي الن تحسوه پوره حساب ابدیو نکړې شي فتح علیکم نو الله مې ربانی کړي پتاسو او دا فرضیت چینی مش په بودري گئی درېم بودري گئی دوی سي بودري گئی دا فرضیت منسوخ کو اور اس بیا ګور تهجد فرضیت منسوخ شوه د امت نه او د الله د حبیب نه او مخکې خو بداو چینی مایسا یا درې دوی سي یا یو سبخه مخایو سره ودرې دو هغه فرضیتونه منسوخ شوی اوس یو سره را پاسې دو مستحب او سنت دي دو رکعات کول شي سلور کول شي او چې سور ډېر کین نو خبره ودا دې کچری وګدوګ د کوي او ډېر تلاوت پکې کوي نو بیا دومره وګد به نکړې شي او بعض عوام متداسي وي چې هغه ته ډېر قران یاد ني نو چې سور نفل کول شي نو سمنه نه فقروا ما تيسر من القران نللی هغه چې وی آسان د قران نا اے فصلوا ما تيسر لكم من صلاه الليل یہ کې د قرات نه مراد مز ده ولغه نه تعبیر کو په قرات سره زکا پدی مشکل ویشه قران لستلی او په تهجد کې لویشه قران لستلی لولیا چې آسان وی درته د قران نا معنا دا فصلوا ما تيسر لكم من صلاه الليل علم الله تفتوا ان سيكون منكم مرضى دا چې بشک شاندار زرد چې شی به باز تاسو نه بیماران نو کدا فرض خو بیا به بیمارم خامخرا پاسې دو واخرون نور به يضربون في الارض چې سفر به کوي پزمکه کې يبتغون من فضل الله او لټوي بدای د فضل الله نه چې رزق ده واخرون نور به یقاتلون فی سبیل الله چې قتال او جهاد بکید الله لاره کې فقرؤوا ما تيسر منه نول لئی اغچوی آسان د دینا واقیم الصلاة او پابندیو کوي پموز وآتوا الزکاة ور کوي زکات واقرضوا الله قرضا حسنا او قرض ور کوي الله ته قرض خیستا وما تقدموا لانفسکم او چلوان دیو لګي د خپل ځان لپاره من خیر اند سنه کینا تجدوه عند الله او بمومي ثواب دا غیر الله سره هو خیرن دا هو ضمیر فصل له او بمومي غي ثواب دا الله سره هو خیرن غرا واعظم اجر او لوی فاجر کی او زیات فاجر کی لوی فاجر کی واستغفر الله بخنو غړی د الله نا ان الله غفور رحیم بیشک الله دې بخون کې او مهربانا بسم الله الرحمن الرحیم